بسم الله الرحمن الرحیم. امریکا ولې او څنګه په افغانستان کې ماته سوه او اوس موږ باید څه وکړو؟ شپږم پیغام. دوستانو، فاروق اعظم یم. موږ په لومړي پیغام کې توضیح کړه چې د امریکا او ناټو په ماته کې خپله د امریکا او متجاوزونو څه ونډه وه. په دوم پیغام کې مو زموږ په جغرافیه او ټولنه د بارانیانو د نه پوهېدو ستونزه او د دې ستونزې ونډه په د دوی په ناکامۍ کې. په درېیم پیغام کې مو د امریکا او ناټو په ماته کې د افغان مجاهد ولس طالبانو د دوی د مقاومت کردار عرض کی. او څلورم پیغام کې مو د امریکا په ماته کې د کابل د حکومت ونډه وڅېړه. په پنځم پیغام کې مو د امریکا په ماته کې زموږ د سیمې د هیوادونو په کردار لنډې خبرې وکړې. اوس دا د شپږم یا اخر پیغام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د دې دومره توضیحاتو په رڼا کې امارت ته د امریکا سره اوس څه ډول پالیسي پکار ده. دا د ډونالډ ټرمپ بیا د امریکا جمهور رئیس شو. هغه اوس موږ د نړیوال کلي خان دی. د هغه سره ښه اړیکې د دې لپاره هم ضروري دي چې حد اقل له شره ځان وساتو. یو وار د امریکا سره په ټکر کې 20 کاله بې ځای وکړېدو. خان راغی، زموږ په کور نه راننوتی، موږ یې خپل کور کې سخت ووهلو او په دوحه کې تر ځینو توافقاتو وروسته ووتی. که بیا موږ د خان په بریتو بازی کوو او هغه بیا زموږ د وهلو اراده وکړي، ښایي دا وار مو بیا خپله ونه وهي، بلکې دا وار مو په سیمه کې په خپلو چوبکیانو ووهي چې ډېر ډېر خطرناک به وي. موږ باید له تېره عبرت واخلو او پوه سو چې زموږ هر ګاونډی زموږ د وهلو لپاره د امریکا سره همکارۍ ته په ډېره خوشحالۍ او خوش خدمتۍ تیار دی. او که د امریکا سره مو اړیکې سمې وي، ګاونډیان به مو یخ و کرخت پر خپلو ځایو ناست وي. اوس سوال دا دی چې امارت څنګه د ټرمپ د ادارې سره د اسلامي اصولو او زموږ د ملي ګټو پر بنیاد اړیکې سمولی سي. راسئ اول ټرمپ وپېژنو چې څنګه سړی دی او دویم بیا زموږ په سیمه کې امریکا څه ګټې درلودی سي چې موږ یې په هغه توجه جلب کولی سو. ډونالډ ټرمپ مخکې له دې چې سیاست ته داخل سي یو بریالی سوداګر او د رسنیو شخصیت و. هغه د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د اقتصاد ودې ته ځانګړی اهمیت ورکاوه او ویل یې د امریکا ګټې دته لومړیتوب لري. ټرمپ یو دلاوره غیر معمولي رهبر او د خلکو سره د مستقیم اړیکو لیوال مشر دی. زموږ سره په مناسباتو کې د ټرمپ مثبت نکات کم دي. اول، تیر واري چې ټرمپ د امریکا جمهور رئیس و، د افغانستان لپاره تر یوې لنډې مودې زور وهلو وروسته د خپل نظامي حضور د کمولو او د سیاسي حل د لارې موندلو طرفدار و. د طالبانو مشران یې کیمپ ډیویډ ته دعوت کړی و او ویل یې دوی د خپل وطن دپاره جنګیږي، چې دا هغه وخت یو مثبت ابتکار او ګټور اظهارات و. دوهم، ټرمپ د بلند پروازیو سره د معاملې سړی دی او جرأتمن مشر دی. دریم، د افغانستان سره اقتصادي مرسته. ټرمپ د امریکا اقتصاد او د خصوصي سکتور ودې ته لومړیتوب ورکوي. امارت کولی سي امریکا په خپل ستراتیژیک موقعیت او د افغانستان په معدنیاتو، تیلو، غاز او اقتصادي همکاریو ودې ته یې راجلب کړي. څلورم، زموږ پر ګاونډیانو فشار. ټرمپ تیر وار هڅه وکړه چې پر پاکستان او ایران فشار راوړي او د سیمې ځینې نور هیوادونو تشویق کړي چې افغانستان ته د سولې په راتلو کې مرسته ورسره وکړي. ټرمپ د پاکستان پر صداقت باور نه درلود. د ایران سره هم ښه نه و. له چین وروسته څخه یې ښه نه راتله. په سیمه کې د ټرمپ سیاست که ښه توجیه سي، کیدای سي موږ ته ګټه وکړي او موږ ګټه ورڅه واخلو. پنځم، د تروریزم ضد هڅې. ټرمپ د تروریزم ضد سیاست پر مخ بیایي. امارت د داعش او امارت ضد نورو امنیتي موضوعاتو کې د امریکا سره مزید تفاهم کولی سي. د ټرمپ منفي نکات. هغه ناڅاپي پریکړې کوي. ټرمپ په ناڅاپي پریکړو مشهوره دی. خپل ډېر نږدې کسان به یو دم په یوه خبره له دندو لرې کړه.
د افغانستان څخه د امریکا د فوجونو د ایستلو فیصله یې د فوج له خوښې پرته وکړه. دوهم د مرستو نامطمئنتوب. ټرمپ پر بهرنیو مرستو لږ تمرکز کاوه او کوښښ کاوه چې د امریکا بهرنیو مرستو کې کموالی راولي. دریم، ټرمپ ممکن د عصري علومو او د ښځو د تعلیم او کار په برخه د امارت اوسنی دریځ سره مخالفت وکړي. په امریکا کې مدني ټولنې او کانګریس هم شاید د امارت سره د اړیکو په جوړولو کې د ټرمپ خنډ شي او ټرمپ وهڅوي چې زموږ سره اړیکې جوړې نه کړي. امارت باید دغو نړیوالو اندېښنو ته د اسلامي اصولو او ملي مصالحو پر بنیاد جدي توجه لازم تجدید نظر وکړي. په اوسنیو شرایطو کې امارت باید څه وکړي؟ د ټرمپ د پورته مثبتو منفي نکاتو په نظر کې نیولو سره د یو فعال ډیپلوماسۍ، اعتدال او متقابل درناوي په اصولو ولاړ سیاست باید تعقیب شي. د افغانستان او امریکا د اړیکو ښه کولو په منظور د افغانستان اسلامي امارت ښایي د ډونالډ ټرمپ سره په خپلو مناسباتو کې لاندې نکات په نظر کې ونیسي. اول، امارت باید د ټرمپ سره د رأساً او مخامخ خبرو لار پیدا کړي. که ډونالډ ټرمپ ته سمه رسیدګي وسي، ډېر احتمال لري چې هغه د امارت سره د اړیکو په جوړولو د اقتصادي، ډیپلوماټیک او امنیتي همکاریو په ګټه کار وکړي. دوهم، د سیمې د ثبات لپاره همکاري. افغانستان کې اوس شکر مکمل امن دی او یو مقتدر مرکزی حکومت شته. اسلامي امارت د ټرمپ څخه غوښتلی سي چې راسئ زموږ په ستراتیژیکه سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو بل ته لاس سره ورکړو. امریکا ته زموږ د سیمې امنیت مهم دی، خصوصا مرکزي ایشیا، منځني ختیځ او جنوبي ایشیا. موږ د چین او روسیې ګاونډیان یو او له طبیعي منابعو ډکې مرکزي ایشیا ته تګ زموږ له لارې اسانه دی. افغانستان کولای شي په سیمه کې د امریکا سره په همغږۍ د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره د یو مهم همکار په توګه، د یو مهم عنصر په توګه په دې سیمه کې خپل رول ولوبوي. همداراز موږ باید ټرمپ ته د افغانستان د جیوپولیټیک اهمیت په اړه قناعت ورکړو چې افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اتصال د یو فعال محور او د مهمو ستراتیژیکو اړیکو د یو مستحکم پل په توګه کار کولی شي. دریم، د شوروي تر سقوط وروسته نړۍ یو قطبي شوه او امریکا د نړۍ لومړی بلا متنازع لوی طاقت شو. اوس کرا نړۍ دوه یا څو قطبي خواته روانه ده، خو امریکا غواړي خپل انحصاري مقام د یو قطب په حساب وساتي. افغانستان که ښه سیاسي بازي وکړي، کولی شي له دغه کشمکشه ګټه پورته کړي او په دغه سیاسي میټریکس کې ځان ته یو محترم مقام پیدا کړي. څلورم، د امریکا سره په متقابلو ګټو ټینګار او د اقتصادي همکاریو پراخول. اسلامي امارت کولای شي د امریکا سره د خصوصي سکتور، سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د همکاریو په اړه خبرې وکړي. موږ باید مشترکې ګټې تشخیص او د هغو د تامین لپاره جدي کار وکړو. ټرمپ د امریکا اقتصادي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. افغانستان کولای شي د خپلو بډایو معدني سرچینو، طبیعي ګاز او تیلو په برخه کې پانګونې لپاره امریکا ته فرصتونه وړاندې کړي. دا ډول پانګونې د دواړو هیوادونو لپاره ګټورې دي. افغانستان د 5 تریلیون ډالرو په ارزښت مهم معدنونه لري چې امریکا ورته اړه ده. افغانستان دغه معدنیات خپل نشي راایستلی. امریکا تر هر یو بل هیواد په ټکنالوژي کې مخته دی. بل دا چې د سیمې هر بل هیواد که زموږ معدنیات راباسي، هغوی به عمومي مواد خپل هیواد ته وړي او هلته به یې پخوي چې زموږ په ګټه نه ده. امریکا ډېره لرې ده، نه معدنیات هلته زموږ وړلی شي، ورته اقتصادي نه دي او نه د کانونو د رایستلو او د هغو د موادو پخولو لپاره له امریکا عادي کارګر راوستی شي. د هغوی کارګر خو دلته ګران تمامیږي. دغه ټول کارونه به په دننه افغانستان کې کوي چې دا هم زموږ په ګټه ده. زموږ خلک په کار لویږي، زموږ صنعت او اقتصاد مخته ځي. ټرمپ چې موږ مواد دلته پاخه کې د امریکایان تر امریکا وروسته موږ ته د جاپان سره مناسبات په کار دي.
دواړه زموږ ډېر په ګټه دي. حتی موږ کولی سو د ټرمپ په حکومت کې د امریکا یو شمېر قوي کمپنۍ د خپلو معادنو استخراج ته راوهڅو. افغانستان همدا کار تر دویم نړیوال جنګ وروسته وکړي. افغانستان یو متنفذ امریکایي کمپنۍ د هلمند آبادولو ته راجلب کړه او هغې بیا د امریکا حکومت افغانستان ته د مرستې لپاره کش کړي. په امریکا کې دا پر سر خلک چې د حکومت په سر کې ویني، دا په حقیقت کې د سرمایه‌دارانو ایجنټان دي. اصلا سرمایه‌داران حکومت هلته کوي. که موږ سرمایه‌داران یو سرمایه‌دار راکش کړو، سرمایه‌داران راکش کړو، ټرمپ هم یو دغه سرمایه‌دار دی چې اتفاقاً و دې سیاست راغی. که دا موږ راکش کړو، ټول حکومت ورسره راکشېږي. البته دا ډول جلب د ښه ډیپلوماټیکو اړیکو او یو معقول اقتصادي تګلارې په ذریعه کېدای شي. څرنګه چې ټرمپ او امریکایي پانګوال د ګټو په تمرکز باور لري، نو که افغانستان په یو واضح اقتصادي پلان سره د امریکا له پانګوالو سره خبرې وکړي او شیرینک ورته وبرېښي، دا به ډېر ګټور ثابت شي. افغانستان کولی شي د امریکا د خصوصي سکتور او کانکندنې شرکتونو ته مشخصې پروژې وړاندې کړي چې د دواړو هیوادونو لپاره اقتصادي ګټه ولري. که افغانستان د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره په یو منظم او اوږدمهاله اقتصادي پلان کې د امریکا توجه د خپلو معدني سرچینو رایستو ته جلب کړي، نو دا به د افغانستان اقتصاد او ځان بساینې لپاره یو مهم ګام وي. کېدای شي ټرمپ زموږ سره دغسې اقتصادي اړیکې د خپل شخصي بریاو په توګه قلمداد کړي. شریکې پانګونې پروژې د کانکندنې، تیل، غاز په برخو کې افغانستان او امریکا د ګټې پانګونې پروژې رامنځته کولی شي چې دا به د دواړو لورو لپاره ګټورې وي. امریکا په فني او تخنیکي لحاظ تر چین وروسته ډېر پرمختللې ده او په سیمه کې ستراتیژیک منفعت هم لري چې موږ باید په مهارت استفاده ورڅخه وکړو. موږ کولی شو په سیمه کې د امریکا سره د ترانزیت، سوداګرۍ، معادن او انرژي په برخو کې ګډ کار وکړو. د تروریزم ضد مسایلو کې شفافیت او تضمینونه. اسلامي امارت باید امریکا ته ډاډ ورکړي چې افغانستان د نورو هیوادونو په داخلي چارو کې لاس نه ووهي. دا تضمینونه به د امریکا د باور راجلبولو کې مرسته وکړي او د امریکا له لوري احتمالي بندیزونه او سیاسي فشارونه به کم کړي. اتم، د نړیوال مشروعیت لپاره هڅه. امریکا په افغانستان کې سخته ماته وخوړه او اوس د افغانانو په وړاندې د یو روحي تکلیف سره مخ ده. امارت کولی شي امریکا ته د اوړو یوه پزه جوړه کړي. پر دې فکر وکړي. دا ځکه چې څنګه پزه ور جوړه کړي، دا یو جدي او عاقبانه فکر غواړي او فعاله ډیپلوماسي ایجابوي. نهم، د دوحې تړون عملي کول. اسلامي امارت کولی شي د دوحې د تړون څخه اوس هم استفاده وکړي. دا به امریکا ته یو مثبت پیغام ورکړي چې افغانستان د سولې او ثبات په اړه خپلو وعدو ته ژمن ده. دا پیغام به امریکا ته د اوړو یو پزه ور جوړه کړي او د مغزن مذاکراتو دروازه به خلاص شي. امارت اوس د وطن پر حالاتو الحمدلله مسلط دی. کېدای شي په لږ انعطاف ډېر څه لاسته راوړي. لسم، د ډیپلوماټیکو اړیکو پراخول. اسلامي امارت باید له امریکا سره د متقابل احترام او ملي او اسلامي ګټو د ساتلو پر بنیاد په ډیپلوماټیکه کچه پراخې اړیکې وساتي او په نړیوال ډګر کې د مثبتو اړیکو لپاره هڅې وکړي. دا اړیکې کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور او همکاري فضا رامنځته کړي. دا ډول مناسبات به د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې په منځ کې د مناسب ځای په خپلولو او د اقتصادي او سیاسي ثبات په راوستلو کې مرسته وکړي. 11، امارت نړیوالو رسنیو ته یو مثبت پیغام ورکړي چې دوی د خپل هیواد د خپلواکۍ ترڅنګ د خپلو دیني او ملي ارزښتونو په ساتلو سره د نړیوالو قوانینو او حقوقو ته درناوی لري. ټرمپ کېدای شي د افغانستان په مورد کې پر ځان د امریکایانو او نړیوالو فشارونو کمولو لپاره دې ته ارزښت ورکړي. ټرمپ کېدای شي په رسنیو کې د امارت سره د همکارۍ په اړه یو مثبت دریځ ونیسي او نړیوالې ټولنې ته دا پیغام ورکړي چې امریکا ته د نړیوال امن د ضامن په توګه د افغانستان سره مثبتې اړیکې د سیمې د ثبات لپاره اړینې دي.
12 امارت کولای شي د ملګرو ملتونو بشري مرستو او غیر دولتي سازمانونو لپاره یو شمېر اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو امریکا د امارت سره همکاري ته تشویق شي. 14 امارت یې ټرمپ ته زموږ او د دوی لخوا د سیمه ییزو همکاریو پر اهمیت پوهاوی ورکړي. ټرمپ پوهاوي ته ضرورت لري، لکه د چین، روسیې، مرکزي ایشیا، پاکستان او ایران سره د متقابل تعامل پر بنیاد د افغانستان د کردار اهمیت او زموږ مثبت لیدلوري په منطقه کې ورته تشریح شي. زموږ اهمیت ورته په سیمه کې تشریح شي. که ټرمپ ته د افغانستان د جغرافیایي موقعیت اهمیت سم تشریح شي، د استحصال محور تشریح شي او زموږ جیوپولیټیک اهمیت تشریح شي، زما یقین دی چې د امارات سره به د سیمه ییزو پروژو په تطبیق کې تفاهم وکړي، لکه د ټاپي ګاز پروژه او د سوداګرۍ اسانتیاو لارې. د چین، روسیې، مرکزي ایشیا، پاکستان او ایران سره د امارت د اړیکو د څرنګوالي سره هم د امریکا دلچسپي ده، د ځکه چې امریکا منطقه کې منافع لري. د افغانستان په ثبات کې برخه اخیستل به د ټرمپ لپاره د نړیوال سیاست په ډګر کې یوه بریا وي. موږ باید وده ته د دې بریا وروځلو، ورته ووایو چې زموږ په همکاري کې ستا بریا ده. 14 علي قدر امیرالمؤمنین صاحب د ډونالډ ټرمپ ته په یو مناسب انداز د نوي دندې مبارکي ورکړي. که څه هم امریکا زموږ سره دښمني کړې ده، هم یې موږ په رسمیت نه یو پیژندلي او بندیزونه یې راباندې لګولي دي، خو د کلي د خان سره باید په احتیاط او عقلانیت معامله وشي. حد اقل له شره یې ځان وساتو. موږ باید اصول او سره لینونه ولرو چې تر هغو په هیڅ قیمت تیر نسو. موږ باید د خپلو اصولو څخه د خپل دیني او ملي منافعو د اصولو څخه په هیڅ قیمت تیر نسو او متقابل طرف هم پوه سي چې که دغو سرو لینو ته څوک رانږدې سي او لاس واړوړي، برق یې نیسي او وژني. خو موږ باید د دې توان هم ولرو چې اصول او فروع سره بیل کړو، اصل وساتو او په فروع کې چینه‌ولو ته تیار یو. ګورئ، په نړیوال سیاسي اړیکو کې دایمي دښمن او دایمي دوست نسته، ګټې مطرح دي. 15 اسلامي امارت د موقع څخه په استفاده یو مجرب، هوښیار او مجاهد سیاستپوه د ملګرو ملتونو مؤسسې او د امریکا متحده ایالاتو ته د خپل نماینده په توګه معرفي ورواستي چې هغه د امارت او امریکا اماراتو نړیوالې ټولنې ترمنځ د باور او اړیکو پل جوړ کړي. امارت باید هڅه وکړي چې نه یوازې په قطر کې خپل سیاسي دفتر تقویه کړي، بلکې په واشنګټن او نیویارک کې خپل سیاسي استازیتوب یا د اړیکو ځانګړې لاره خلاصه کړي، ترڅو د مستقیمو خبرو لپاره رسمي چینل ولري. د امریکا د کانګرس او نورو نړیوالو ادارو سره زموږ د اړیکو رغول اړین دي. د اړیکو د مختلفو چینلو خلاصول نړیوال تفاهم تقویه کوي، اعتماد زیاتوي، چې دا زموږ په ګټه ده. دوستانو، په امریکا کې د ټرمپ د جمهور رئیس کېدو په تازه موضوع کې د اوس لپاره همدا شپږ پیغامه بس کړي. خود ما صفا دعو ما قدر. ستاسې د دعا په تمه. که چارواکي او دوستان په دغو مسایلو کې نور معلومات غواړي، په خدمت کې یم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.